الله رب العزت فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې دغه قرآن موږ نازل کړی دی او دغه حفاظت هم موږ په خپل باندې کوو. نو زما د بیان موضوع هم دغه دوی خبرې وي. یو د حافظ فضیلت، د قرآن حفظ کول د دې فضیلت، او یو د قرآن الله رب العزت څنګه حفاظت کوي. دغه دوه خبرو باندې به زما د بیان خلاصه دغه. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. وای که پتا شو یو سړی دا غواړي چې زه د الله رب العزت سره خبري وکم، فليقرأ القرآن، هغه دې بس د قرآن تلاوت شروع کړي، هغه د قرآن وایي بس دا د الله سره خبري کوي. یعنی قرآن ویل دا د الله سره خبري دي. نو حافظ چې دی هغه سار ما شام د شپې هر ټیم دی د الله سره خبري کوي. یعنی څومره معزز استی دی د حافظ قرآن چې هغه د الله سره همیشه خبري، د ډېری خبري د الله سره وي. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي حملة القرآن اولیاء الله، وای د قرآن کم حاملین چې دي، چا چې قرآن یاد کړی دي دا وای د الله ولیان دي، دا د الله ولیان دي، وای چا چې قرآن یاد کړی دي. فمن عاداهم فقد عاد الله، څوک چې دغه حافظانو سره دشمنی کوي دا د الله سره دشمنی کوي. فمن والاه فقد وال الله، څوک چې دغه سره دوستی کوي، ملګرتیا ور سره کوي، وای دغه د الله سره دوستی کوي. او په یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ان الله تعالی لا ينصت للقرآن، وای بشک الله رب العزت د قرآن چې ویل کېږي دی خاموش شي، ويسمعه، او د الله رب العزت خاص دغه قرآن اوري بکایله، چې کوم ځای د قرآن تلاوت الله برای راست اوري دا قرآن او ورته خاموش شي الله رب العزت. او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ان الله تعالی لا یغضب فتسلم الملائکه لغضبه، وای کله چې الله رب العزت دغه نافرمانیان یو د بندگانو ګناه ویني نو الله ډیر په غصه کې صفت جلال کې راځي. فتسلم الملائکه لغضبه، دغه فرشتي چې د الله رب العزت دغه کیفیت ویني، فرشتي د لپاره د حکم فرمانبرداري د لپاره سر چته کی چې الله ناراض شو. فاذا نظر الى حمله القرآن تملا رضا، کم ټیم چې بیا وای الله رب العزت دغه قرآن والا ته وګوري، د حافظانو ته الله پاک وګوري، نو د الله غصه چې دغه ختم شي، په خوشحالي بدل شي د الله غصه. نو د حافظان په الله باندې ډیر زیات ګران دي. او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ان الله عز وجل قرأ طه وياسين قبل ان يخلق الخلق بألف عام. دغه حافظ ته الله رب العزت زر کال مخکې خوشخبری ور کړی ده، زر کال مخکې. و الله رب العزت چې کوم ټیم طه او یاسین ووایو، یعنی زر کال مخکې در مخلوق تر پیدا کېدو زر کال مخکې الله پاک چې دا یاسین او طه ووایو. نو بیا فلما سمعت الملائکه، کوم ټیم چې ملائکه دغه قرآن واوریدي، دا طه او یاسین سورتونه چې واوریدل، فقالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وای دا هغه امت لپاره خوشخبری او مبارکي دی دا امت لپاره چې دا قرآن په هغه باندې نازلېږي. یعنی مخکې تر مخلوق زر کاله پیدا کېدو د مخه الله رب العزت مبارکي د حافظ تور کړي. وطوبى لأجواف تحمل هذا، او دا هغه سینو او دا هغه نسو لپاره دی خوشخبری وي مبارکي دی چې هغه په دغه سینه کې د قرآن محفوظه کوي، دا غو لپاره مبارکي ور کړی ده زر کال تر مخلوق پیدا کېدو د مخه. وطوبى لألسنة تنطق بهذا، او د هغه زبانو د هغه زبو د لپاره خوشخبری مبارکي ده چې کمی زبې دغه د قرآن تلاوت کوي.
دا حافظ ته الله پاک تر مخلوق زر کاله مخکې پیدا کېدو د مبارکي ور کړی ده دومره مبارک خلک دي ایو حدیث کې راځي ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب وای د کم سړی په سینه کې چې د قرآن لږ آیتونه نه وي یاد دا وای داسې دی لکه یو کنډواله لکه یو خراب کور داسې دی چې د قرآن لږ حفاظت هم د په سینه کې نه وي وای دا د یو کنډوالې په مثال دی دا لکه کنډواله داسې دی چې هغه کور چې کنډواله شي نو هغه بس ختم شي بیا د سینه هم وای داسې ده چې د قرآن څخه محرومه ده یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض الا تاكلي لحمه وای کوم ټیم چې حافظ قرآن چې دی هغه چې وفات سي وای الله رب العزت مزکی ته حکم وکي وਹੀ ورته وکي مزکی ته حکم وکي لا تاكلي لحمه چې دغه حافظ قرآن دی د دې غوښه چې نه کې خرابي د دې غوښه او د دې بدن جسم چې دی هغه تکلیف نه ورسې دغه د قبر مزکی ته الله پاک حکم کوي هغه څورته فقالت الهي كيف اكل لحمه وكلامك في جوفه ويا الله زب څنګه دغه بدن خرابوم چې ستا کلام په سینه کې دی سوال نشي پیدا کېدی چې زه د سینه د بدن د جسم ز خراب کوم او یو دا نشانه مشتراو شول چې حافظ قرآن په قبر کې نه خرابېږي دغه غوشي سوال نشي پیدا کېدی چې خراب شي د چا په سینه کې چې قرآن وي او یو حدیث کې راځي فی الجنه نهر یقال له الریان په جنت کې و یو نیر بهیږي داغه نوم دی ریان علیه مدینه من مرجان پاغه باندې یو شار دی داغه نیر په غاړه یو شار دی د مرجان د غمې چې راځي دغه یو شار دی لها 70,000 باب من ذهب وفضه لحامل القرآن د هغه شار چې دی دغه 80,000 دروازې دي دا 80,000 دروازې د سپینو زرو د سرو زرو دروازې دي لحامل القرآن دا حافظ قرآن ته الله پاک ورکي یعنی یو نیر دی داغه په غاړه باندې یو غټ شار دی داغه شار 80,000 دروازې دي او هغه دروازې هم د سونی او د چاندي او د سپینو زرو دي او دا حافظ قرآن ته ورکي دا خو زموږ په معاشره کې دغه الله مو دې معاف کې ګیرو و خلک دي چې د بل د ډوډۍ محتاج دي د دې رفتار خپل ته معلومیږي چې څومره غټ رفتار دي د خلکو علی رضی الله عنه نبی اسلام فرمایي یا علی تعلم القرآن وعلمه اے علی ته قرآن زدکا او بل چاته وروشه فلک بكل حرف 10 حسنات فار حرف باندې الله پاک ته لس نیکی درکې فإن مت شهیدا کچیر ته مرګ رالی وای ته شهید مړ کېږي یعنی ته مرګ به د شهادت وي بیا ورته وای یا علی علم القرآن تعلم القرآن وعلمه الناس قرآن زدکا او خلقو تی وروشه فإن مت حجت الملائکه الى قبرك وای کوم ټیم چې تاسو مرګ راشي وای د فرشتي به ستاسو زیارت ته راځي ستاسو قبر زیارت وکړي یعنی قرآن چې څوک زده کوي بل ته ورشي داغه قبر ته فرشتي راځي زیارت یې کوي داغه د قبر کما تحج الناس الى بیت الله العتیق وای لکه څنګه چې خلق د بیت الله زیارت ته زیاده دی ځای حج ته خلق رواني دا چې به وای ستا زیارت ته خلق راځي د قبر زیارت یعنی کم سړی چې قرآن زده کوي او بل ته ورشي داغه قبر ته به فرشتي بقاعده زیارت ملاقات ته ورته راځي دومره خوش قسمت دی دا سړی یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي فإن المعلم اذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم وای کوم ټیم چې استاد معلم چې دا سبق ورشي دا چې کوم ټیم کښنی ته وایي چې بچي وایي بسم الله الرحمن الرحيم وای بچي چې کوم ټیم وایي كتب الله براءه للمعلم وای څنګه چې دا بسم الله دا کښنی څنګه خالی بسم الله وایي الله رب العزت دا ولي کې د استاد د پاره ولي کې براءه چې دا بریسو وللصبي وبراءه للصبي او دغه کښنی د پاره برات دی خلاصوالی دی ازادي ده ولی ابوی او د مور پلار د پاره ازادي ده من النار د ورسه یعنی کوم ټیم چې استاد شاګرد ته وایي چې ته بچي بسم الله وایي بچي چې بسم الله وایي دغه بسم الله په برکت سره د استاد هم د جهنم خلاص د کښنی هم د جهنم خلاص د مور پلار هم د جهنم خلاص
څومره غټه د سعادت خبره ده. هغه د پریشان کن حالات چې په قیامت پر ورځ باندې په هغه ټیم کې دا خلک خلاص دي. او یو حدیث کې راځي تعلیم الصغار یطفئ غضب الجبار. د کوچنیانو ته زده کړه کول، کوچنیانو ته یو شی ورشول، د دین تعلیم ورکول، دا د الله غصه ډنډه کوي، د الله غصه ختموي. شاه ولی الله رحمت الله علیه په باره کې راځي وای دی وای زه د کشف په نگاه سره وینم، په خپل په سترګو وینم، په کشف کې زه وینم چې الله رب العزت یو ځای ته فرشتي راواستولې چې ورسي په د فلاني کلی باندې، په د فلاني علاقې باندې دا پورته کوي، دا الټه راواړوي، عذاب باندې راولي. وای فرشتي چې راسي هغه علاقې ته د عذاب اراده وي چې عذاب راولي. وای الته بیا کوشنی طالبان ویني هغه د قران تعلیم حاصلوي، د قران پاک تلاوت کوي. و دا فرشته برته الله رب العزت عرض وکي چې الله تا خو مشته د عذاب حکم کړی دی چې دا الټه کده د بستی دا کلی خو الته مش کوشنی الکان ولې د هغه د قران تعلیم حاصل د قران تلاوت کوي. و الله رب العزت څور ته وای، و الله رب العزت ته وای چې دغه کوشنیانو د تعلیم په وجه، د دې د قران د تعلیم په وجه باندې سلويش کال عذاب شاته وګرځي. دا کوشنیان چې مشته نن سبا داسې په کمزوري دغه معلومیږي د دوه رفتار الله رب العزت څومره زیات کړی دی، دا څومره غټ رفتار والا خلک دي. دغه قدر د الله رب العزت او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دی. د ته په کم نظر باید چې نه وګورو. عیسی علیه السلام په باره کې راځي وایي روانو په یو قبر باندې تېرېدی، نو هغه قبر والا ډېر سخت په عذاب ور په بلو خدای ولاړی. څه وخت بعد چې بیا راتلی هغه قبر والا ډېر خوشحاله و، هغه قبر والا چې ور په بلو و بیا د الله پاک څخه عرض وکړي چې الله دا خو ډېر په تکلیف و، دا څنګه اوس په خوشحالۍ شو؟ الله رب العزت ورته وفرمایل چې دا ډېر ګناهګار سړی و، دا چې کوم چې وفات کېدی د کور والا په نس باندې حمل وکښنی و په نس باندې، نو دی چې وفات شو د عمل دغسې و چې دته دونه سخت عذاب ورکړي ور په بل. لیکن څنګه چې کوښنی پیدا شو هغه مور یې د کوښنی چې د خبرو شو را روانې کې کاري صاحب ته کښېنوئ چې دغه سبق ورزده کړه، قرآن ورزده کړه، نوراني قاعده ورزده کړه. لکه نن سبا چې زموږ نوراني قاعده په هغه ټیم چې کوم سبق و دا سبق ورزده کړه. وایي کوم ټیم چې دا استاد خالد دا ورته ویل چې بچی ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. وایي کوښني چې څنګه بسم الله الرحمن الرحیم وویل الله رب العزت وایي زما ته حیا راله چې زویه بسم الله زما نوم اخلي او پلار ته زه عذاب ورکړم، لهذا عذاب مې ختم کړي. خالد بچی په بسم الله سره د پلار عذاب ختمیږي. نو دا ډېر خوش قسمته والدین دي، دا ډېر خوش قسمته مور او پلار دي چې دا غو بچی نن حافظ کیږي. دا ډېر د مبارکۍ لایق دي دا خلک چې بچی حافظ شي. دغه بچی نن سبا د دنیا ماحول هم دغه دی، دغه بچی په دنیا کې هم په کار درځي. نن سبا زمانه داسې ده چې نیکان بچیان چې دي علما او حافظان دغه اکثره پلار ته په اخر وخت کې په کار ورشي. نو دغه بچانو د وجې د پاکستان او د کم ملکونه چې نن سبا الله پاک داسې سلامت ساتلی دي، د دې خاص علما او په دې باندې ډېر غټ سوچ کړی دي چې د بچاو غټه ذریعہ د مدرسې دي. د کوچنیانو د شپې کله نن سبا خو زموږ ملک چې شپه شروع شي 70% 80% او 90% خلک په ګناه کې مبتلا شي، څوک په شرابو کې، څوک په زناو کې، څوک په کومو ګناو کې مبتلا شي. لیکن الله رب العزت چې کوم ټیم غصه شي خو برته بیا دغه نور چې کوم دغه مدرسې دي د شپې طالبان چې دي هغه الله ته په ژړایي، هغه د الله کلام وایي، خپل خوب یې ورته ضایع کړی، د شپې وختي راکښیني خوب ورځي خو خوب نه کوي، هغه د الله کلام وایي، د الله کلام ته ناشي. نو الله رب العزت هغه عذاب بیرته ودروي. دغه سپینو ټوپۍ او د سپینو کپړو والا دغه په برکت سره نن موږ په پاکستان کې موجود یو. دا ملک چې برقرار دی، دا ملک چې الله بچاو کړی دی، دغه کرامات دغه برکات دي. ورنه وختي بل دا په بل خو راوښتي کوم چې زموږ اعمال کوم زموږ کرتوت دي نن ته هغه خو د دې نه دي چې په موږ باندې ګلان راوورځي، هغه د دې چې په موږ ډبرې راوورځي. خو دغه په برکت باندې الله پاک موږ ټول بچاو کړی. او یو حدیث کې راځي تاسو به ډېر اورېدلی مشهور حدیث دی چې یو حافظ د ده په سفارش کې لس هغه کسان چې په هغو باندې جهنم واجب وي، یعنی فیصله یې شوي چې دا به جهنم ته ځي، حافظ قرآن دپاره دا سته چې حافظ قرآن به هغه لس کسان د جهنم څخه بچاو کې جنت والا به جوړ کړي. دا څومره غټ سعادت دی. دا هغه اسانه مثال زه په دنیا کې درکوم. یو سړی دی حج ته روان دی،
پیسې جمع کړي دي ټیکټ یې اخیستی دی خو د جاز والا دا ورته ویل چې آخري جاز دی سیټ نشته سیټ پیدا که بیا به ځې کنې دا ټیکټ دې هم ضایع دی او ستا پیسې چې دا دپاره جمع کړي د هغه هم ضایع دي نو ستی به خیال دا سړی به څومره زیات محنت کوي څنګه منډې به وي د څنګه خلکو سره ملاقات کوي چې زه ولاړ سم پاته نه سم آخري جاز دی د حج څه محرومه کېږم وایي دی یوه ته ورسي بل ته ورسي هغه وایي سیټ نشته موږ څه وکړو اخر هغه منیجر ته ورسي مشر چې دی هغه ته ورسي هغه ورته وایي سټان خو نشته دی به ډېر پریشانه سي اخر ما منیجر دا ورته وایي چې هلته یو افسر ناست دی تر ما مشر افسر ناست ته هغه ته ورسه هغه سره لس سیټان چې دي کوټه ورسره پرته ده هغه لس سیټانو کې به تا ته درکړي نو ستاسې څه خیال دا سړی به هغه سړي ته ورسي هغه افسر ته تر پښو به هم نیسي هر منت سماجت به ورته کوي چې ما ته ټیکټ راکړه چې سیټ راکړه چې زه ولاړ سم او دی چې یو روان سي وایي هغه دا پسې ناره کې ورته وایي چې هغه ستا بچی دی هغه افسر لس سیټان چې ورسره دي کوټه هغه ستا بچی دی نو دی به څومره خوشحاله سي چې زما بچی دی ما ته خو به خامخا سیټ راکوي نو دی چې ورسي هغه بچی به خامخا سیټ ورکوي که به نه ورکوي داسې وایي چې د قیامت په ورځ د جهنم منظر وي خلک روان وي فیصله سوي وي جهنم ته هلته ورم لګېږي هغه لړمان مارانه پریشانیانې خلک ورغورځوي هلته د دم فیصله سوې ده چې دی به م ورغورځوي واجب دی جهنم باندې لیکن دته دا وویل چې دی ډېر پریشانه چې اوس به څه کوم دته دا وویل چې ستا زوی حافظ دی د هغه سره لس کسانو سپارش ورسره دی هغه ټیم چې د ده زوی د ده سفارش وکړي د جهنم څخه بچاو کړي په هغه ورځ بیا د دغه حافظ قدر معلوم شي چې زما بچي څومره زه په مخ کړم دا دومره غټ کردار والا خلک دي دغه په الله دومره زیات ګران خلک دي دې ته په سپک نظر نه وګورو او بل ماته ته وویل چې د قرآن حفاظت الله پاک څنګه کړی دی د قرآن حفاظت الله پاک په دوه طریقو باندې کړی دی یو خو حفاظت دا دی چې دا موږ په قرآن شریف کې وینو په دا کوم دا د قرآن شکل چې دی په دا لیکلی چې دی دغه دی یو دی قرآن یو دی کتاب قرآن دی ته وایي قرآن معنا دا ده چې ډېر ویل کېږي هغه ته قرآن ویل کېږي هغه ته قرآن وایي کتاب دی ته وایي چې هغه کلام دی چې هغه په یو کتاب کې لیکل شوی یو کتابي شکل دی ته کتاب وایي نو د دې حفاظت چې الله پاک یو خو په دې شکل کړی دی چې په دا قرآن کې دا حفاظت دی دا لیکلی دی موږ یې وایو او یو یې دغه د حافظانو په ذریعه باندې د دې حفاظت کړی دی د دوی په سینه کې قرآن موجود دی په کوم ټیم چې په بغداد کې د تاتاریانو فتنه رااله په هغه ټیم کې دا اوسو چې هغه خلکو تاتاریان چې رالو مسلمانان یې په یوه ورځ کې تر 2 لکه زیات کسان حلال کړ ختم یې کړ ګرد او په دریای دجله او یو بل دریاب هغه دریاب کې وای دا وینه دومره زیات روانه چې اوبه ته کې سرې سوې ما ته ګورې هغه بجلی لکه چې هغه اوبه چې وي هغه سرې سوې بالکل لکه شربت دا چې دومره خلک یې حلال کړ تر 2 لکه زیات کسان چې حلال کړي نو خو څومره وینې وي او څه کتابونه څه د قرآن نسخې چې کمې وي هغه یې ټوله دغه دریای دجله او دښته ور واچولې وایي یوه میاشت د هغه اوبه تکې تورې وي دومره کتابونه یې کې دغه او دا کتابونه دومره زیات وو چې دوی ګرسه پول باندې جوړ کړي دوی سواري به باندې تېرېدله دومره کتابونه په دریا کې وبویول بیا وایي رالو د دوی دا خیال و چې موږ په یو رقم باندې موږ دغه قرآن ختم کړو د خلکو د زینو څخه د دې نسخې او د دې ګر شیان موږ ختم کړو نو د دې نسخې وایي موږ ختم کړو دا کوشش وکړو آخر وایي رالی یو د 2 کالو یو کوچنی هلک ولاړ دی هغه کوچنی هلک ته چې دوی وکتل هغه بسم الله وویله د بسم الله باندې د قرآن پاک تلاوت شروع کړي تر والناس پورې ګرد قرآن په یاد باندې ووایو وایي تاتاریان وویل چې موږ خو ویل چې قرآن به ختم کړو اوس په دغه حافظ باندې څه کوې دا خو په سینه کې قرآن ورسره دی د کتابي شکل ختم سو اوبه ووړي ګرد ختم سو اوس د دغه په سینه باندې څه کوې د حافظ چې دا په سینه کې محفوظه دی د دوی هغه کوشش چې کوم هغه سوچ چې کوم هغه ختم سو نو الله یو په دغه طریقه باندې حفاظت کړی